د طالبانو مخکنی واکمنۍ کې د دعوت او ارشاد امیر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر وايي افغانستان کې به یو ځل بیا د اعدام او بدن غړو غوڅولو په څیر سزا ورکول پیل شي. ملا نورالدین ترابي چې اوس د طالبانو حکومت کې د زندانونو ادارې مشر دی له ای پی ټي خبري اژانس سره مرکه کې د امنیت لپاره د بدن غړو پرې کولو سزا اړینه بللې ده. نوموړی وايي ښایي دا ځل به د تیر په څیر دغه ډول سزاګانې په محضر کې نه ورکول کیږي، خو نوموړي د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکې رد کړې. بل خواته ډاګیز شوي معلومات ښیي چې برېټانیا په افغانستان کې د هغو نږدې 300 ولسي وګړو کورنیو ته د غرامت یا توان په توګه پیسې ورکړي چې د برېټانوي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي وو. یوې مرستندویې ټولنې موندلې چې په دې لړ کې د 8 کلو په اوږدو کې په ټوله کې نږدې $1 ملیون لګول شوي دي. دې ټولنې ویلي چې ځینو کورنیو ته د هغوی د کسانو د مړینې په بدل کې دومره کمې پیسې ورکړل شوي چې نورو ته د شتمنۍ د زیان له امله له ورکړل شوي تاوان هم لږ وي.